امام شافعي رحمه الله ته وویل سول چې ای امامه موږ ته ووایه د داسې شیانو د داسې خبرو په اړه باندې چې واجب وي تر واجب لا بل واجب څه شي دي، تر واجب لا بل زوري څه شي دي، چې زوري وي تر هغه لا هم زوري، عاجب وي تر عاجب لا هم عاجب وي، سخت وي تر سخت لا بل سخت څه شي دي، نږدې وي او تر هغه نږدې بل څه دي. امام رحمه الله ورته وویل چې واجب او اوجب د خلکو لپاره توبه ویستل واجب او لازم دي. توبو الی الله توبة نصوحا، الله حکم کړی او سړی ځان له خپله قبر کښلی، د دې څه به ځان خلاصول پکار وي که به نه، سړي خپله ځان له دوزخ جوړ کړی، د ګناه د مثال دی، بس صرف د اور ورکول دي، ګیس نور تیار دی. نو د ګناهونو پرېښودل تر هغه هم زیات واجب دي. که توبه واجب ده، ګناهونه خو تر اعلی واجب دي چې سړی پرېږدي. ته څه کوې د بل غیبت ته کش شوی، ته څه کوې چې د بل په زیرولو پسې دې لاس اخیستی دي، د بل شیطانتونه خلک سره جنګول او د بل حق خوړل، د هور حق تا در ګېډه لاندې کړی دي وغیره وغیره. که توبه واجب ده، استغفار واجب دي. امام شافعي رحم الله ورته فرمایل د ګناهونو پرېښودل تر هغه اعلی واجب دي. عجیب او اعجب زمانه په خپل بدلون کې ډېره عجیبه ده. زمانه چې ستا په تصرف کې ده دا هم ډېره عجیبه ده، خو د خلکو غفلت له زمانې او وخت څخه تر هغه هم ډېره عجیبه دی. ته نه پوهېږې چې دا وخت له تا نه تېرېږي، ته به تېره سوې ورځ بیا ستا په ګوتو درسي، ته څه بیده ورته ناست یې. تېر ساعت په مثال د مړي د لحد دی، مړي چا دې ژوندي کړي په ژړا. بیا یې ورته ویل عجیب او اعجب، بل سخت او تر سخت، صوب او اصعب. په مصیبتونو باندې صبر کول سخت کار دی، زور غواړي، خو د ثواب له لاسه هم ورکول چې هم د مصیبت درته ورسېږي ثواب نصیب درته په نصیب تر هغه هم سخت دی. یو دی هغه متل پښتو څنګه دی، توانیسي مړ یم د کوره پسې ووځه څه لا نور توانیسي، یو دی زوی مړ څه که دی یو د کوره مړی ووځي څه لا نور توانیسي که څه وایي. قریب او اقرب هر هغه څه چې ته یې هیله لرې لکه راتلونکی هغه نږدې دی، خو مرګ له هغو نه هم زیات نږدې دی، سترګې در باڼه لاندې دي. دا خبرې د امام شافعي رحم الله موږ ته یو 4 درسونه راکوي چې دا زموږ ته ژوند ورباندې سمیږي که موږ په دې خبرو باندې پام وکړو. اول د ګناه د مخنیوي درس موږ ته په دا خبرو کې پروت دی. موږ ډېر وخت ګناه کوو او وایي چې توبه به وباسو، خو امام صاحب دا ویلي دي چې له ګناه څخه ځان ساتل در توبې ډېر مهم دي. ته د توبې په نیت ګناه کوي چې شیطان دې دوکه کوي. توبه د ګناه علاج دی، خو پرهیز تر هغه علاج غوره دی. دوم د وخت قدر پیژندل پکار دی. وخت تیریږي، وخت تا ته نه درېږي. دا عجبه ده، خو عجبه لا دا هم ده چې موږ پوهېږو چې وخت تیریږي خو بیا هم ورته ناست او ضایع کوئ. وخت خو د یخي په څېر دی، د واورې په څېر دی. موږ د خپله وخته څه هیڅ زده کړه نه کوو او هیڅ په نیکو کارونو کې نه مصرفوو. له دې وجې الله قسم اخیستی دی والعصر ان الانسان لفی خسر. پر تا چې وخت تېرېږي ته په تاوان کې ګټه له لاسه ورکوي. دریم د مصیبت په وخت کې ثواب. کله چې ستونزه راسي، مشکل راسي، پریشانی راسي، انسان خفه کېږي، خو که سړی بې صبري وکړي او ثواب یې هم له منځه لاړ شي، نو د مصیبت په وخت کې د اجر او ثواب له لاسه ورکول خپله در مصیبت لا ډېر لوی تواني کار دی او لوی مصیبت دی. څلورم د آخرت یاد ساتل. موږ د راتلونکي لپاره ډېر پلانونه لرو، لکه غټېدل، کار کول او داسې پیسې ګټل او کوټې او بنګلې جوړول او داسې پرمختګ، خو تر ټولو ژوندي حقیقت هغه مرګ دی. دغه لپاره موږ څه تیاري کړې ده؟ نو موږ باید داسې ژوند وکړو چې تل د الله جل جلاله په حضور کې وړاندې کولو لپاره څه ولرو. د الله سره مې رابطه ټینګوي. دا یوه ډېرې ښې خبرې وې.